مینه والا کو په سعودي عرب کې څوک یې د ځاني وائی فای والی دا ارمان هم ډېر غټ ارامي دی زره هم ډېر شی فیک اکاونټونه یې جینکو په نوم باندې نه واجد ته ریکوست واچو بیا به راوخېږو دلته یم چچا السلام علیکم زما خوږو او قدرمندو مینوالو یو خبره درته کوم ښه عاشقان به نه جوړېږئ بیا په اخره کې دقه یو موقع سړي ته میلاویږي یا شیخېږي او یا وایي زما به موبایل بني ښه سبا نه واده دی بله ورځ جنج راځي بیا زه ستا سره خبرې نه شم کولی موبایل هلته نه شم وړی دقه دو خبرې میلاویږي کیدای شي دقه به وي نو او ګوره چې د ډیوټۍ ټایم یې شي پوه شولې بس ورپسې راشي نو ورور مې راغی تاسې کور تاسې کار تاسې خبرې دی زده کړي دي پوه شولې شنم په خدای کې نو که پوه زما خو به هیڅ خوند د زندګۍ نه پاتې کېږي په زړه چې مې ارمان ستا د یارۍ نه پاتې کېږي زما خو به هیڅ خوند د زندګۍ نه پاتې کېږي په زړه چې مې ارمان ستا د یارۍ نه پاتې کېږي او په ځمکه به مې څه د ښایستونو نثر شته شي په ځمکه به مې څه د ښایستونو نثر شته شي په دنګو دنګو غرونو کې مرغۍ نه پاتې کېږي او ما کړی وصیحت ته ما زړو جامو کې خښ کړئ ما کړی وصیحت ته ما زړو جامو کې خښ کړئ زما به هیڅ ثبوت د بېوسۍ نه پاتې کېږي او تر څو چې مدرسې او مکتبونه محفوظ نه وي دا سوچ مدرسې او مکتبونه محفوظ نه وي یقین مې د وطن په ازادۍ نه پاتې کېږي او الله دې په وفا داسې وخت نه راولي ګرانې بیا دومره رش خو د پاکستان په حکومت هم نه دی لکه ستا په کوزېدو بره کېدو چې څومره دی پوه شولې قسم دی واجد څه شو ناستو که نه ناسته مړه واجد راوله عدالت لاله داسې نه کېږي واجد به راولې درې خواهې راولې بلاک که دغه بې مطلبه انسان خدای دې چې هلکه بلاک کې هلکه لاندې چې دا موډیټران ناست یې ګورې والله چې ټول لرکوم قسم دی مسکانه سړی بلاک کوې ما د هغې د ما زه په دې خبرو باندې کوی شرمېده به م پوه شولې بیا ما د هغې د لکه ما د دې د لاسه بیا کوېدنه مو کړه نو بس بیا زما لکه مطلب لږه غونته ګزاره شوه خو هغه اوس خو سړو کې راځم اوس خو لکه مطلب کوېدنه پوه شولې دانې ته مې په دې وجه خوښې که نه ته ټول صفا صفا لوې پوه شوې یاره رښتیا ښایي چې د خدای نه نه پټېږي شرابین د انسان نه څه له پټه کو خیال بالکل داسې ده قسم دې ده او رښتیا را چارو کېږي نه او ژوند نشته قسم په الله درته کوم شرابي څه چې را سره شوي دي حقیقت تپوس کې خدای کوي په سرو سترګو جاړي داسې ده بالکل هغه په ما مین هغه سړی اصل خبره دا ده او چې کوم مینېږي د ځای نوم نه علم خو هغه شی بروبر والی وعلیکم سلام دا خبره خدا نو بس دانې خبره کوم درته یو غزل لا تخکل غونته کې ووایه والله بې سوره یم ډېر زیاتو قسم د دومره نوې نوې کپړې مې شلولي دي چې درته ویلې نه شم پوه شولې په 800 مې نوې موبایل راوړو د اخري چت نه مې لاندې راوغورځو رنګ یې نه اوچتو خیال دی قسم دی اوس په هغه چرته کې بیګ کې به پروت یې کوک شوی و لکه دومره جاهل انسان به تا لیدلي چې دی پلار ته د بلې جینۍ تصویر لګوي دا سور به یې کړی خو چې دا ما د هلک ډولۍ کې وړو تا به دا جنګ دننه لیدلی و اورې لرې کړم خو ښه دغه دی وایي یارانه کوو که چې هوښیار شي او په یارانه کې سړی عقل زده کوي اورې یعنې زه خپله بې سوره یم وایه ریکوست یې سوری موډ معاف ولاکه شیخ خفا خفا یو ما د شرابي غزلې نیمې نیمې راځي والله چې هر چا بلاک کو الله کو راته پته چې چا بلاک کو برو پته نشته خبر
نه دغه راته ووایه که نه انبلاک یې که او انبلاک یې کول څه شل دی انبلاک هلکه که دغه که د چاپې که ډي که نه د جینۍ پر مثال ماته یو کمنټس وکړي وایي زه تا سره واده کوم نو زه به پرې بیا دا خبره وکړم پوه شولې چې یاره دی به رنګ کوي خبرې به کوي خو چې د ډیوټۍ ټایم شي بوټان به راولي وي بس پلار مې راغی او ممې کارېږي که نه زه به پرې خیر دغه خو ګوره د هغه به هم پته لګي چا چې کمنټس وکړه اوس نه درته وایم دوکه کېږئ مه پاک درته وایم لکه سور دپاره وکئ نو باندې زه نه پوهېږم ما ته سکرین نه ښکاري زه تاسې خبرو ته یې لکه ومامو دا معاملې کنټرولوه صحیح ده زه صحیح ده ما ټینشن مه کوه عدالته ها جی وایه ما ځان له په دې یو ټپه باندې داړه راایستی پوه شولې ما قسم پل توبه استغفر خدای دې راته معافي کوي ما پای کې قرآن هم کوی نو راغستی و یاره توبه ما ورته وایي ما په دې بدن کې صرف ویښته راته وښایه ویښته وایي نه پوه شولې ما یې ځکه دې ویښته وکړو نو زه به بیا لکه د لیباټرۍ هغه کار به ورسره وکړم زه به بیا نوره تجربه وکړم چې یو دا هلک دی زه بور شوم دا نه دا یو ټبه به مې بیا بار بار کوله پوه شولې مې ډېر دې صفت د اوسن کېږي په مخ دې ځکه نالیدلې مین یم واه 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 خو بس څو ټپې وکړه یو څو خطرناکې ټپې وکړه مزېدارې په موږ ډېر یاره د ځان پورې به مو کو سړیه واه که په غمونو او کې طاقت وې زه به د یار د غمه سم غټ شوی وما د جینۍ درې میاشتې یاري وي چې لږه ډېره شي درې نیمې میاشتې وي نه خدایه دا څنګه یارانې شوې سحر په خوله وي ماښام بیا خپېمانوي نه خدای دې اقبال پلازه کې مړ کا چې جنازه دې جړاګانو چتوي نه ما د کمره را گزار کې چې د جانان په غېږ کې لتې ټکوما په دوه میلا ټوپک مې ولا مال چې رانه کې رټلي جوابونه یارې د دنګې جینۍ خوند کړي چې زلزل شي یار په غېږ کې تختوي نه دا دنګې دنګې دې واده کې دا لنډې لنډې دې واړه کلاروي نه دا لنډې لنډې به واده کو چې دنګې مالټې دې هر سړی قبلوي نه د جنکو صفت بنا کې دا حسن جنکې لم لباس کوي نه دا دې راوخته سړی بس اوس په غوږ کې دی کوزیږي راخېږي دی کوزیږي راخېږي ارې کوزیږي راخېږي کوزیږي راخېږي نه دا هغه نه دی دا هغه بل دی دا هغه ټرته پرته والا دی هغه ما یې هغه دی هلو السلام علیکم هغه دی جوړ که نه یاره هغه نه دی مړه بیا ولې هلکه ارمانه بیا ولې نه راځي دا هغه نه دا هغه رور دی دا دی ارمانه قربان بس معذرت ښه وایه که نه رور مې څنګه یې ښایې مسکان ته څنګه خیر دی تا ته چې زه دا لایب شیر کوم او ته نه راځې ته څه وایې چې ما لکه د موډیټرۍ نه لرې کړې او لکه زه نور نه راځم دلته مطلب دې سره د خبرې رور مې قسم مې دی وي اوس په دې ساعت د ډیوټۍ نه راغلم او مسکان ته مې یو دوه درې ګلونه شیر کړو بس کپړې مې بدلې کړې او دلته راغلم کېناستم بس ډیوټۍ هم نه ده خوړلې یادولې درته پوه شولې پوه شولې که نه د خلکو په سوونې ونې لیدل خپل درې یې وستایل یاره مړی واجده خو ډېر نوارې پوه شولې نه د ګلونو خبره نه وه والله ما دغه کولو یاره زه سهار چې ډیوټۍ ته تللی وم بس اوس راغلم او کپړې وپړې مې بدلې کړې او ډایرکټ
دانې ته کې پوره لوبه ده کنه تا ته پته ده او کنه بل مې سره پاڼه ماڼه اړولې وه پوه شولې هسې ګورې دی به هم ماڼه دې اړولې وه خو پاړیو کې راله چکر هم راکړې ښه اوس مې څنګه ټیک ټاک کړو جو مې کته ټول آی ډي چا لایک کړی وه ما چې هلکه دا څوک دي ما ته صرف ځان ښوده چې هلکه عنایت سړی شه والله میوټ کوم دی ګوره ته ستا نه مې ډېره زیاته یاره کېږي ټول دغه کې د تر د کمنټ ښکاري دا نور نه یې لیکه دا کوم یو عنایت دی زه وګورم عنایت راوخېږه د داسې کار کړی که نه یو ملګري ته ویډیو شیر کړی هغه نن په ورکړې وه ښه ښه برابرې ورکړې وه السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله څنګه یې ټول نومونه خو راته صحیح نه ښکاري پل شرابي عدالت او رفیع الله او واجد خو هر وخت بې سورۍ دله تپوس نه کوم او مسکان خور تاسو څنګه یې ماشاءالله یې ونته شه خیر دی الحمدلله مننه لکه واجده اوس مې اخبار لوستو اخبار کې راغلي وي د واجد بریتو کې سپکې شوي دا رښتیا دي والله چې کوزوم دی موډیټر کوزوم دی وایي یقین وکړه بس دا یقین وکړه خوله بنده که یو اجازه شیطانې کړې اجازه هغه ویډیو مر کړی دا ډانس ما اجازه شیطانې کړه هغه تاسو سره مینه هسې لرله ده هغه مینه ډېره ده خو هغه دانې غوږ ډېره هغه به پنې جوړه کړی وي ماله دې الله خوب راولي بس چې رښتیا وایم اخبار کې راغلي چې بریتو کې سپکې شوي دا خو تاسو ویډیوګانې جوړوئ که نه ګپ لګو بچې او خیال ورته ګوره خیال ورته لګو که تیار جلاتی دی جلات خان دی تاسو خبر یې واجد چې دی که نه دله واده نه دی کړی نو دې لا دوبۍ ته چې نو راغلی د سره زما ډېر وخت نه تعلق دی نو ده وظیفه شروع کړې وه د واده دپاره دوبۍ نه راغی ما له وظیفه راولېږله چې مې کتل نو هغه د سعودي عرب نیشنل دغه وینته و قومي ترانه وه د سعودي عربو مې مسلمانه داسې کې کوزه یې ګوره ښه کوزه یې ګوره دونه رزیل دی ښه دی وایي د دې لپاره خو مسلمان ما اودس وکړو مخکې مې چې 2 رکعته نفل وکړو د شپې 2 بجې به ناست به دا ما ټوله واده راشه ارباب صاحب ته وپسې راشه دا سړی نه سمېږي ته وپسې راشه اربابه ورچې ولګه تا پسې یو جنې یو شعر ویلو مسکانه شعر ووره یې پوزه دې نه ده شلتالي دی یې پوزه دې نه ده شلتالي دی شعر نه دی مسلمان د رکشېټیر ورته پیزوان مزه کوي نه خبره واورئ صحیح ده که نه عنایت ټپه ده که نه موږ خو همیشه د خر په ځای کولال دغو وځای کوي خبره واوره تاسې دواړه ټپې وکړئ بالا ډېر کړه تپړه ته مه لرئ مړه په سر هسې ګوره مسکان یو خبره کومه دا دی چې بار بار وایي دا سړی کوزوم دا دی دې ته نه وایي دا دی درې دا دی 400 ته اورئ چې زه موډریټر یم خیال لرې درشن ورته واچوئ لکه دی به هم سبا وایي چې یاره بس خیال لرې سړی دی هسې کوس هغه کې ګپ ومړه ګپ پکې وکړو هغه کې ډېرې ګوتې دي ټپې وکړئ د دوی سلټې کوئ ګستاخي یې کوله شابه د خپل انسان والا چارته بخشي شا ټپې سټارټ سه نانې سره ټپې وکړه هله شابه زه ناوخته دی زر وایده دا نوته شابه ناوخته تر مخه دانې زبانګې وویسي ما خو لا جنریټر کې پټرول هم نه دی اچولی هلکه دا خبرې لګې په مزه کوه قسم په خدای زما بیټري لو ده نه ما ولا جنریټر کې پټرول هم نه اچولی تاسو وایې شروع شئ ما درته ټپې کول ظالمه زمانه ازه ستا ټپې مې ملا مړه بس سبم نه یم والله چې اصرار عنایته هغه 2-3 ویډیوګانې ورکړي پای د نه خپې مګینې والله چې ډېر ښه سړی ښه واجده اصل نسته ای واجده د هر چا خپله خوښه زه بې واجد له د چترال نه راولمه کشن لګې تروې که به صحیح ده زما دا دوباره ونه کې بله وکړه راوړې وایي شولې د واجب په ځای د
د دانې په ځای د واجد زبانګۍ وسه ټپا کوه چا بکنه سو اورېګا ته ته نه والله زما غوږ ما کمنټس ته کته والله کوم سم اورېدل دا اوس ترته زه وایم ټپې کوه اورې زما اواز او مې و درېدو اوس ټپو که شابه کوز دې که ما په بلاک تې کوزوم غورځوم د بیا به نه راځې لاندې موډیټران ناست دي ګورې بلاک په دې کې ګورې ها دام پکې شه پایډې به دې راپورټ راشي او زما غوږ 2 روپو آی ډي ده نو مړه ټولې پکې 3 ویډیوګانې دي دا پیخي خله او ما دا خبره ورته مکه وکنه پوه شولې هغه اوسه سم ګړندی وسو ته ګنګړې شنو هغه ساز دې خراب کوم ټول دې نو خراب دورش کړه چې ته پکې آو کې او لکه دا سټوډیو لمونږ نه ورکو کنه یار ارجنټ میلس وکا یکتنش لوي زما زړه شړې او صحیح ده بالکل زبنش لو مستا شال د وړې یا زمریتا پيو پنجا نو دريږي کګی دړه شینا ترسا خونړې او یا زما د چرسو نه نفرت وا او دا ستا د لاس په چټو اسکما ما درته وې کابل ته مزه مړې خوږې دي ما بهیرا کړې مینا یا توتان پاخه شو خارو مړه شوه بسندل دی بخوړل مشغول پیو ما او د کابل او مال د پارا مړې بسې بیا ما ته ولټه پیو ولا چې ارته دا ټي وی راوړې ټول سور مخرا وکنه سور مخرا دغه په ویلو زمونږ ګنټاو لګیدا تاو خاندل تاسو دلته نه میوټ کوم بیا صحیح ده ځه وسو یا لاړ د بلچا شولا بی وفا شولا سخاري وکړې پما هي سکاني وکړې پما دو پیره وای پوښولې سوکسنه وای یا ما ته ویل چې زداستا یما بیلتا په مرګ باندې رضا یما ته ویل چې زداستا یما بیلتا په مرګ باندې رضا یما اوس خپل وادونه نن پشا شولا بی وفا شولا سکانې وکړې پما هي سکانې وکړې پما دلیلا غم پزړه سورې کم زید ژوند هر لاري وستما ما تب دې بیا سره کار وکنه ولا چې مړ رورني استاد حسیني دی ویل ګوره بیا د مخته ځانه د غلخور د ځبانه غواړي مخته ځانه ده یاره قسم په خدای زمون بلا علیم کال تراوال علیم کال تراوال دانه ناس سره چې خپل ټاپیو کې دي دوانه مړه د سره پکې لکسور لګي مې د خان دیم لکنه کچرم تینی ویډی رمون نم پکې ونی ورزنه ناغه نه جټه پای رشیار وي تاسو شور کوي نه والله شو خبره نه خو چې دا مسکان واچو ما نور کسان کو سوال ته می ډایرکټ نسوي راخستای ریکوست دوباره واچو कौन है भाई हला कौन है टपिया का औरक से कौन है सफर कमरे आजो भाई دانه یاره دی الک سره دونه خپل غپ لګي کنه والله سره ته بلا رک د پکې خوغه په ځای ټینګیږي نه نو دانیز غلولې دی السلام علیکم عدالت لالا دانی او اجازه امجد خان سلام ورحمت الله دالک لکال تکې او الهام لالا
پوهیږئ که نه څنګه لیکئ محفل دې ګرم کړو زما ته خیال وخوا خو ما وې زمانه بس سورې نه خرابوم بس ځان مې غلی کو څه ټایم کې وی اوس چې سید بدري جنکې نه دان خانو څنګه وکی وای ته ګوره مسکانو ها تا وختي ما ته گیم راچولې خو زما موبایل جام شو ما یس کړو گیم مې یس کړو خو کار نه کاو ما ته پته را گیم دې بیللو ځکه دې نه یس کېدو ولې تاسو نه بارنا شو دا نه امانه چې ټپېره شي زه وایم دا خاندي ستا گیم بیللو ته خاله ته پته چې گیم بیله مروه بس د بګه سره دی وي موبایل مې هنګ شو قسم دې مسکان ته پته ما گیم یس کړو تقریبا 3 منټه مونږ یو بس رناسو خو لګه گیم یس کېد نه دا لکه کال نه یس کېدم قربان دغه دانی اوس ته کیمره خلاصه کا او د علیم سره بخول ټپیو کې مو شیخه ته مزیدار مونږ دواړه مزیدار میوټ لګو میوټ خو پیژنې ای په پیوټ رحمت چا څنګه لخی الحمدلله الله دې خساته خیمه ته خی ماشاءالله وختي د غجینې ته د څه کوله پرشمه ټوګه غساته د کله د څه جوړ کله د دې څه جوړ خاندان دی وجلې ما یاره بس هغه وی کنه مې زو صبح کې یار خی جوړي بالکل الله دې خساته خیرونه دی او خیمه ته خی خیر دی الحمدلله یار مونږ خو د غټ دغه خبره د الیشیا 00 مور خبره ته مونږ د غټ مینوالي یار ډیر مننه ژوند دی او سینما مونږ دوبای کې ما ها دوبه کې موږ سعودي عرب کې بس کیمرا کولاو کا بس په خپل بیګا ترانه لی بیګا ما عدالت حالت مې مایته تر هغه ویډیو شیر کړو ته روکوي بیګا دې سکول ته والی شاسو پروګرامو زال لاري خیر په خیمانه وګدیو دې گاوجه ترن بودلې شم زورزم کته ورزي ته شروعاتو کا وګدی کوه چې زم بوتنه شم تر سره وګدی